الله اکبر. دا رب ستا دا کارونه نینی ته چې کې ستا دا خبرې ناوري چې ته په دې موبایل او په انټرنیټ باندې کې نن سبا. خدا د شیخ صاحب ډېر قیمتي بیان دی چې یو سخته ورځ را روانه ده، ټول یې واورئ. د انټرنیټ والا شیخ صاحب ډېرې قیمتي خبرې کړي، دا بیان تر اخره پورې واورئ. والله العظیم دا خبره د سره مونږ ته ګناه نه ښکاري چې د زنانه تصویر راغی. داسې ګناه ښکاري چې ده بلکل ورسره داسې عادت شو داسې د زنانه سره پردۍ زنانه سره چیټینګ کول، د هغې سره دردشه کول، د هغې سره خبرې کول، دا داسې عام شوي ده. والعیاذ بالله په دې به الله نه خفه کېږي؟ د الله نه ویني؟ یو هغه انسان دی چې په تورو تیارو کې پروت دی، د پردو زنانو سره خبرې کوي. یو هغه انسان دی چې ځان له یوازې ناست دی، نو په ډیش کې فلم راړولی دی. زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی، دا زما تاسو د زړه نه نصیحت دی. چېرته ګورئ په موبایل کې یا په انټرنیټ کې یا په ټي وي ډیش باندې چې د غلط څه ویني ونه ګوري چې د زنانو تصویران ځان څه ونه ساتي. ګورئ یو ورځ را روانه ده، څه وایي رب العالمین د هغه ورځې مبارک کې یوم تبلی السرائر. په هغه ورځ باندې چې په سینو کې څه دي الله وایي هغه به راوباسه او په هغه ورځ باندې څه چې د انسانانو نه پټ و هغه به څه کېږي؟ هغه به راښکاره کېږي. الله څه وایي ووضع الکتاب، کتاب به کېښودی شي. کتاب مطلب عملنامه قیامت په ورځ. په دغه ګورئ مونږ ټول به په دغه ورځ ولاړ یو لغړ توغړ ناسونه ته په خپو به پیزار نه څنګه چې د مور د خېټه نه دا قسم رب العالمین ته ولاړ په نمبر به هر انسان ته عملنامه ورکړی کېږي. الله وایي ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیه. الله وایي پیغمبره مجرمان به په هغه ورځ سخت ګیره کړي په دې کتاب کې چې دننه څه دي دې نه به په ګیره کړي. ولې؟ ځکه چې په کتاب کې دننه لیکلي دي چې د شپې چې کله دی په کټ کې څملاست کړو نو فلمونه یې کتل. په کتاب کې لیکلی شوي دي چې د زنانو تصویران کتل. په کتاب کې دا خبره شته چې د ډیش راوړی و په هغې کې ډرامې او فلمونه او سندرې را کتې. په کتاب کې دا ټولې خبرې لیکلی شوي دي او ویلي چې زموږ دپاره تبعي ده. ويقولون يا ويلتنا زمون دپاره تبعي ده. ولې تبعي ده ستاسو دپاره؟ ما لهذا الكتاب، دې کتاب له څه چل شوی؟ دې ګډوډ شو. ما لهذا الكتاب، وایي کتاب له څه چل دی؟ کتاب له چل نه دی، چل تاله شوی دی. تا ته خو علماو دا خبره بیان کړې نه وه؟ قرآن کې وه نه؟ حدیثونو کې وه نه؟ د علماو اوازونه بوغ شوي نه وو چې ګوره دا هر څه لیکلی کېږي، دا لیکلی کېږي، د دې به حساب وي، د دې به کتاب وي. الله به درنه تپوس کوي، تا نه به جواب غواړي، یا به جنت ته ځې یا به جهنم ته ځې. دا خبرې ولې علماو بیان کړي نه دي. ما لهذا الکتاب، څه چل دی کتاب له؟ ولې؟ نو دی به څه وایي لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. الله وایي دوی به وایي چې د کتاب له څه چل شوی ده، خو نه وړه پرې خبره پرېښوده او نه غټه پرېښوده. ووجدوا ما عملوا حاضرا، هر څه به پکې لیکلی شوي. ولې الله هر څه به پکې لیکلی شوي؟ ولا یظلم ربک احدا. ستا رب وایي د چا سره ظلم نه کوي، نو چې سبا له څوک ونه وایي چې ما دا کار نه دی کړی. اوس دې ځای کې د مجرم وایي چې دې کې خو غټ هم ده وړه هم ده، نو ولې ستا د موبایل کته به پکې نه لیکلی شوي؟ لیکلی شوي وایي که د انټرنیټ چې ته ګورې، د یوټیوب چې ګورې، زه درته بار دا خبره کوم. ګورې د پټو ګناهونو نه ځان لرې ساتي، د پټو ګناهونو نه ځان لرې ساتئ. حدیث ورته هم ډېر عجیبه حدیث دی د ثوبان رضی الله عنه. رسول صلی الله علیه وسلم وایي زه به د خپل امت کې داسې کسان پېژنم چې دوی به د قیامت په ورځ راځي بحسنات، دنیا نیکیانې به د ځان سره راوړي، امثال جبال تهامه، تهامه د غرونه چې کوم دي د غړ غرونه، دغه شان نیکیانې به ځان سره راوړي. فیجعلها الله هباء منثورا، الله به دا نیکیانې داسې والوځوي، ختمې به یې کړي ولا لکه مالوچ چې داسې جدا کړي که نه، نو مالوچ چې جدا کړي چې والوځوي څه شي؟ او ښکاري نه د اعمال به الله داسې لرې کړي. صحابه ډېر دغه کې شو چې دا کوم بدبخته انسانان دي،
یو هغه سړی چې نیکي ورسره سره شتي جهنم ته لاړ د ده به دې خبره څوک دومره نه خفه کېږي خو نیکي ورسره نه وکړه خو یو سړی د نیکي ورسره شتي او د نیکي معمولي نیکي نه ده د غرونو په شان نیکیانې دي د ده د عمل ختمېږي ولې ختمېږي رسول صلی دا هغه خلک دي چې یوازې شي نو بیا د الله د عزت سوچ ورسره نه وي مخامخ ډېر ښه خلک دي خو چې کله یوازې شي رسول صلی الله علیه وسلم بیا ورسره د الله سوچ نه وي چې کله یوازې شي بیا ورسره د دین سوچ نه وي کله چې یوازې شي بیا ورسره د جنت او د جهنم سوچ نه وي دا حدیث ګورې او دا خبره ګوره ډېره خطرناکه خبره ځان سره دا خبره یاد ساتئ خداو د شیخ صاحب ډېر قیمتي او ډېر اهم بیان چې تاسو واورېدلو د دغه شان اهم او قیمتي بیانونو دپاره تاسو زموږ سره اوسئ ملاویږو په یو نیکسټ ویډیو کې په یو نیکسټ ټاپک سره موږ له راکړئ اجازت السلام علیکم ورحمت الله